له نن نه تقریبا یوه نیمه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د پلخمري ښار په معدن او ځینو نورو سیمو باندې له همدې سیمو نه خپل بریدونه پیل کړل. دا هغه کورونه دي چې وسلوالو طالبانو پکې د شپې له خوا نه ځای نیولی و او د سرچینو په حواله کله چې سهار کېږي له دې سیمو نه اخوا لاندې چې پل معدن ده په هغې پوستې باندې دوی خپل بریدونه را پیل کوي. کله چې افغان نظامیان مقابل لور نه په دوی باندې انداختونه کوي، ډزې ورباندې کوي، د ورځې په پای ته رسېدو باندې دغه کورونه اور اخلي. د دواړو لورو په جګړو کې دا خلک ګڼ مالي زیانونه ویني. دلته ځینې ادعاګانې دا هم شته چې په دغه دواړو لورو جګړو کې چې دلته سوي دوی د ځاني اړخ هم زیانمن شوي دي. خو ګیله تر دې ده چې ولې د دولت ضد ډلې راځي د خلکو په کورونو کې ځای نیسي او د خلکو له کورونو نه د سنګر په ډول ګټه پورته کوي. دا خلک وایي چې د ژوند اسره دارونه هر څه له لاسه ورکړي، خو داسې څوک نشته چې لاسنیوی وکړي. وایي ژمی را روان ده، هېڅ څه نه لري چې په راتلونکي ژمي کې د هغه لاندې شپې ورځې تېرې کړي. دوی دومره بېوسه دي چې تر دې دم پورې یوه نیمه میاشت تېرېږي، خو تر اوسه پورې هغه د خپلو کورونو بامونه یا د کوټو بامونه تر اوسه پورې بیرته نه دي راپټ کړي. سالی که بر من رسیده این خانه ما مکمل فرشکلگی بود، هر اجناسی که در بینش بود آثارش هم نمانده، کلش سوخته. چند خانه بود؟ خانه دیگه نه خودتان میبینین، یک خانه و دیگه خانه اینه دیگه خانه، مقصد اون پشت سرش دیگه خانه است، 4 خانه، اون بالا 5 خانه، امرای دالی 6 خانه است. این 6 خانه تقریبا. جور توانش می داشتم شاید که یک کاری میکردم، همین خاکاش خوس میکردم. توان از کجا کنم؟ همین 2000 پا من ندارم که می خاک بکشه برای من. ضرر شدیم دیگه، بسیار متضرر که حتی ما اینم یک رفت نداریم. فعلا هم یک زمستان است، عزت زمستان یک شی خود تبر. چرا متضرر شدین؟ طالبان اومدن جنگ کردن، بین خانه طالبان جای گرفتن. از پایین دولت میزد، طالبان از طالبان دولت میزد، همین مرمی خوردن، همین متضرر شدن. دغه جګړه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پلخمري په کرکر سیمه کې شوې. دلته دا متل بار بار تکراریږي چې د دوه قوچانو په جنگ کې د میږې پښه ماتېږي. د بغلان دا جګړه د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وه، خو زیان یې هغه چا ولید چې ملکي کسان او راتلونکي ژمي ته په دې اندېښنه کې دي چې په بې کړکیو او بې چته کورونو کې به څنګه د ژمي اوږدې شپې تېروي. می‌دونم تا یک ماه در قشلاق بودم، یعنی چند روز میشه که اون خانه نصفش سوخته بود، نصفش مانده بود. اون کلکین یک نفر بر من کمکی داده، اونمو کلکین کمکی داد، شوندم با فامیلای ما آوردم اونو می‌چدم. یک خانه 12 نفر در یک خانه گذاره می‌کنه، شاید بری ببینیم. د سیمې ملک مولا نورالله وایي چې خلکو زیانونه زیات لیدلي او د بېکسۍ احساس په دې کوي چې په باور یې چا یې تر اوسه پورې حال نه دی اخیستی. دلته له رسنیو هم زیاتې ګیلې شته. و خانه مردم که به این حالت تخریب شد توسط جنگ چند یک روز که در اینجا مقاومت کردن، خانه به خانه جنگ ها شدت پیدا کرد. بالاخره به اثر جنگ های اینها خانه مردم تخریب شده و کل ساحه مردم بر هم خورد. تا هنوز مردم به جای نشین نشده، هنوز هم مردم ما مهاجر است، مردم ما جای ندارند، مردم ما دچار مشکلات هستند. تا هنوز از شما تشکر میکنیم که در این اگرچه بسیار دیر ما آمدن، باز هم تشکر میکنیم به خاطر اینکه تا امروز مردم ما دچار مشکلات هستند. د بغلان د جګړې چې لسګونه کورونه پکې د افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو لوري په نښه شوي دي، د دواړو لورو په جګړو کې اور اخیستی ده. دغه جګړه او دغه له درد ډکه کیسه لا تر اوسه پورې د میاشتو په تېرېدو سره د کم سنه ماشومانو په ذهنونو کې پاتې ده. دا چې د دوی په ذهن باندې څومره اثرات غوړولي دي او څومره به په راتلونکي کې دوی روحي اړخه دغه کیسې او دغه بریدونه ځوروي، هغه لا پاتې خبره ده. خو دغه ماشومان وایي چې هماغه کیسې چې کله په دوی باندې دوی په کورونو باندې او د دوی له کورونو نه د افغان نظامیانو پر پوستو باندې جنگ شروع شوی ده، هغه کیسې لا هم په ذهن کې شته او له موږ سره شریکوي. طالبا کمال آمدن در جر حمله کردن، از جر این تاستاستا بالا آمدن، در میبینیم دیوالا را کلا قیراقی زدن، تاستاستا آمدن قیکون راکت دروازه ما زدن، دولی ما در آمدن. طالبا کمال آمدن از طرف بالا آمدن، از طرف بالا آمدن اونجا در کجا اول قیچی زدن، اونجا که زدن در بالاشون در او بغل جر، از او بغل جر هم تو کلشون پایین شدن، این بغل آمدن در با اینجا که دولی دور آمدن، در او اولی دور آمد دیوالا رو چپا اونجا قیراقی زد، اینو ایصافه اونجا 3 راکت اونجا زد، با اونجا زد این ماجتا نخورد، چیز خورد پوسته برقاره، اینجا چیز زد پوسته لفل امور هم زد. اینجا که آمدن با اینجا در دروازه ما که من قیراقی زدن،
قیقون را که دروازه را زنجیر شپراندن. چه کامل گفت ما را او بته او که دادیم شده با گفت ما را رانشان بته. ما پدرم گفت تو هم سو تو هم گفت تو بریم میبرای اینجا آن بیا آمد دانه کوچه میزد چانه با گفت خیر همجا پرته که همجا سنگر جای شد. د بغلان په کرکر سیمه کې 10 کورونه د نښتو پر مهال زیات تخریب او څه سوځېدلي. ګیلې دا دی چې پرته د بغلان د بډایه خلکو څخه چې یو څه خوراکي توکي پرې ویشلي، نورې حکومت او مرستندویه بنسټونو غم نه دی خوړلی. دوی ځان د افغانستان په فضا کې دننه د هغو افغانانو په څیر د حکومت د بې پامۍ په برخه کې محکوم شمیري چې له ډیورنډ پولې هاخوا دي او څوک یې پوښتنه نه کوي. بختور خو په دې 10 کورونو کې هغه دی چې د خپلوانو په میلمستونونو کې شپې کوي. حکومت وړاندې ویلي و چې د جګړو له زیانمنو سره به مرستې کوي، خو ځایي مسؤلین د بغلان په پوځي عملیاتو بوخت دي او هغو ژمنو یې سر خوړلی چې خلکو سره یې کړې وي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.